یو مسله مولانا طارق جمیل صاحب بیان کړی ده د سود په باره کې. دا خلکو ته داغه څه یو دا غلط فهمي کیږي چې گویا د دې څه د سود د جواز خبره معلومیږي. ګورې عزتمنو په دې مسله تاسې ځان پوه کړئ. سود وچش ته وایي دا سود ته یې وپېژنئ. ګورې هسې خو پر سود ورکولو والا کولو والا لیکلو والا اخیستلو والا پر دې ټولو لعنت راغلی، دا ټوله ګناهګار. لیکن په سود کې مهم شی څه دی؟ یو سړی را ولاړېږي یو چاته 1,00,000 په پور کې، د هغه څه وروسته دی 1,10,000 د هغو څخه اخلي. یعنې دا کم سړي چې دغه 1,00,000 په سودي قرضه باندې واخیستلې، دو خو د ګناه کار وکړي، غلط کار یې وکړي، ملعونه دی، لیکن دغه 1,00,000 حرام نه دي. دا 1,00,000 چې کوم دا اخیستي دي دا حرام نه دي، د دې خوړل د ده دپاره جایز دي. اوس پر واپسې باندې هغه سړی د ده څه 1,10,000 وصولوي، نو 1,00,000 خو هغه خپلې وصولې کې دا هم د ده دپاره حرام نه دي. هغه 10,000 چې دی بالابود وصولوي دا ته سود وایي. دا 1,00,000 چې هغه واخیستې دا 1,00,000 ده ته واپس کې دا سود نه دی. سود هغه 10,000 دي چې د بالابود اخیستې دي، دغه 10,000 د دې اخیستلي والا دپاره حرام دي. د دې خوړل د ده دپاره ناجایز او حرام. دغه 10,000 به دی برته خپل مالک ته ورسي. نور په مابینځ کې چې دا کومه معامله سوې ده دا معامله سودی معامله وسوله، نو پر سود اخیستلو والا، پر سود ورکولو والا، پر سود لیکلو والا، پر دې ټولو لعنت راغلی، دا ټوله ګناهګاره دي. لیکن یو هغه عمل کول دي، یعنې دغه عمل چې ده وکړي په دې دا ګناهګاره دي، دا لیکلو والا، اخیستلو والا، ورکولو والا. لیکن په دې کې د حرام کم شی دي، دا 10,000 دي کم چې دغه قرض ورکولو والا پر واپسې باندې اخلي. نور دا 1,00,000 چې چا وصول کړي دي، که په دې د کاروبار کړی دي، تجارت یې کړی دي، نور پیسې په ډېرې کړي دي، دا ټولې حلال دي. دا د ده دپاره. او دا واپسې چې 1,00,000 ورکوي دا هم د ده دپاره مثلا خپل حق د وصول یې کړي د ده دپاره جایز دي. لیکن هغه 10,000 بالابود چې دا اخیستي دي دغه ته سود وایي، دغه د ده دپاره حرام او ناجایز دي. نو مولانا طارق جمیل صاحب دغه مسله و خلکو ته وښیي، نو باید په دې باندې ځان پوه